وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې سړي نه ډېر لمونځونه قضا سوي، څه رقم به یې راګرځي؟ ډک که تس؟ محترمه، ډک به کوم رکعتونه چې ډک دي همغسې ډک به یې راګرځوي، چې کم تس دي همغه به تس راګرځوي. لکه دا څنګه مو چې لمونځ کوو دغه طریقه باندې به یې الله دې جوړ. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې مثلا یو امام دا په رکعت کې مشوش ده چې دا زه اوس کښېنمه که پورته سمه، خو دی چې داسې لږ راجیګ غوندې سو نو مقتدیانو ته یې وکتل یې سترګو له کنجو نه چې تر هغوی په کم حالت دي، ناست دي که ولاړ دي، نو د هغه نه په استدلال باندې یا دی کیني یا ودرېږي. دا څنګه ده؟ محترمه، علما وی که چېرته یو سړی تفکر عمدن وکي او دومره اندازه قدر ته تفکر و فکر وکي چې دغه مشغولوالی د تفکر د یو رکن په اندازه باندې وي، بیا خو سجده سهو شته پکې محترمه. او که په اندازه د یو رکن که درته نه وي نو بیا په ده باندې وروره سجده سهوه نشته ده. الله دې جوړ لره. دغه د دور المختار متن کې سته وتفکره عمدا حتی شغله عن رکنه. شامی رد المحتار کې لیکلي دي واجاب فی الحلی عن وجوب السجود في مسألة التفکر عمدا بأنه وجب تر اخره پورې. محترمه، نو حاصل دا ده چې که رکن اندازه قدر ته تفکر کړي سجده سهو سته که نه یې نسته ده ورور. الله دې جوړ لره جنتي. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. یو ورور جګران په نامه د فراد بکوا ولسوالۍ نه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه دا ده یو سړي نه په روزه کې موچ تیر سوی وو، نو دی وی چې دا روزه یې څنګه ده؟ محترمه، په موچ باندې روزه نه ماتیږي. دغه خبر محترمه وروره د مونږ د احنافو د مشهور کتاب په نور لزاح کې هم سته او دخل حلقه دخان بلا صنعه او غبار ولو غبار طاحون او ذباب. یا موچ تیر سو روزه نه پم باسیدیږي. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره.